تازه خبر ملا یعقوب او ورسره ځواکونو یې هغه پاکستاني عسکر ونیول چې غوښتل یې د افغانستان څخه د تقریبا 10 میلیونه ډالرو په ارزښت تاریخي آثار له افغانستان څخه پاکستان ته وباسي. دا چې څنګه پاکستاني عسکرو دغه آثار ایستل، طالبانو او ورسره ملا یعقوب مجاهد څنګه پرې خبر سول او چیرته یې ونیول، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په بامیان کې د 27 میلیونه ډالرو په ارزښت لرغوني آثار کشف او ضبط سول. د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت چې په بامیان ولایت کې یو شمیر لرغوني آثار کشف او ضبط کړي چې ارزښت یې 27 میلیونو ډالرو ته رسیږي. باختر خبري اژانس او د دفاع وزارت نن راپور ورکړ چې په ضبط سوو آثارو کې 2 بوتان، 2 مومیایي جسدونه، یو د سرو زرو تاج، 5 صندوقونه، 2 توري او یو کتاب چې په سرو زرو لیکل سوی دی شامل دي. د ملي دفاع وزارت ویلي چې یاد آثار او عتیقه توکي ملي موزیم ته سپارل سوي او په تړاو یې هغه کسان نیول سوي چې غوښتل یې دغه آثار پاکستان ته انتقال کړي. د ملي دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼه داسې لیکلي: د 209 الفتح قل اردو منسوبینو په بامیان ولایت کې ګڼ شمېر لرغوني آثار او عتیقه توکي ونیول. تېره ورځ د ملي دفاع وزارت اړوند 209 الفتح قل اردو قمندانۍ د کشف مدیریت منسوبینو د بامیان، کابل او مزار ولایتونو د استخباراتي منسوبینو په همغږۍ د یو کشفي راپور پر بنسټ 3 تنه پاکستاني قاچاقبران چې غوښتل یې دغه آثار پاکستان ته انتقال کړي د ګڼ شمېر تاریخي آثارو او عتیقه توکو سره چې د 27 میلیونو څخه زیاتو ډالرو په ارزښت وو کشف او ونیول. د ملي دفاع وزارت لیکي په دغه آثارو کې 2 دانې بوتان یعنی مجسمې، 2 مومیایي جسدونه، یو د سرو زرو تاج، 5 صندوقونه، 2 دانې توري یعنی شمشیر او یو کتاب چې په سرو زرو لیکل سوی 12 پاڼې لري شامل وو چې د هیواد ملي موزیم ته وسپارل سول. د یادو تاریخي آثارو او عتیقه د خرڅلاو په تړاو 2 تنه نور هم نیول سوي او تر څېړنو لاندې دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.